أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته را رسېدلې وه. پر کعبه شریفه هیچا طواف نه کاوه بې له دوو ښځو. دغه دوې ښځې چې پر ما راغلې، په دغه وخت کې یې په خپلو دعاوو کې اساف او نائله بلل. ما ورته وویل دا دوه څه صفت لري؟ دا خو هغه دوه زناکاره دي. ورونو، د اساف او نائلې قصه خو مو د مخه درته کړې ده. ابوذر رضی الله تعالی عنه وایي دغه دوو ښځو په نارو او غالمغال شروع وکړه او ویل کشکې زموږ د نفرو څخه دلته یو څوک وای او ښځې په دغه نارو کې د حرم شریف څخه وځي چې د هاخوا څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د غره د طرفه څخه راکښته کېده. دغه ښځې په مخه ورغلې. د ښځو څخه یې پوښتنه وکړه څه درته پېښه ده؟ ښځو ویل د کعبې شریفې تر پوښو لاندې یو د دینه اوښتی سړی دی. دوی ویل څه وویل؟ ښځې وایي داسې خبره یې وکړه چې خوله په ډکېږي، یعنې ډېره لو خبره یې وکړه. ابوذر رضی الله تعالی عنه وایي بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ده ملګری راغله، حجر اسود یې مسحه کوي، پر کعبه شریفه یې طواف وکړي او لمونځ یې وکړي. معلومه خبره ده چې ابوذر رضی الله تعالی عنه د دغه لمانځه څخه پوه سو چې دا هغه د ده د مطلب سړی دی. ابوذر رضی الله تعالی عنه وایي زه ورغلم او اول هغه څوک وم چې د اسلام په تحیه سره مې تحیه ورته ویل، یعنې ورته ومې ویل السلام علیکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته ویل علیک ورحمة الله. او ویل د کوم ځای؟ ما ورته ویل د غفار د قبیلې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس پر تندي کښېښاوه. ابوذر رضی الله تعالی عنه وایي ما د ځانه سره وویل لکه چې دا یې نه سوه خوښه چې ما د ځان نسبت د غفار و قبیلې ته وکړي. دا اراده مې وکړه چې لاس یې ونیسم، خو د ده ملګری چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عادت تر ما ډېر خبر و او پوهېدی، زه منع کړم. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل د څونه مودې څخه دلته اوسېږې؟ ما ویل تقریبا د 14 شپو او ورځو په مابین کې. نو ویل چا خواړه درکول؟ ما ویل خواړه مې نه درلوده، فقط د زمزم اوبه مې څښلې او زه په چاغ سوم، حتی خېټه مې وکړه او په سینه کې مې هم هېڅ لوږه نه ده حس کړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو دا مبارکې اوبه دي او دا اوبه د وږې سړي غذا ده. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله اجازه راکړه چې نن شپه زه وده ته خواړه ورکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو ورېږه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رهي سوه او زه هم ورسره ملګری سوم، تر څو چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه یوه دروازه خلاصه کړه او موږ ته یې د طائف د اسکو څخه په موټانو راکړه. ابوذر رضی الله تعالی عنه وایي دا نو هغه اول خواړه وه چې ما په مکه کې وخوړه او څونه چې الله جل جلاله راته مقرره کړې وه هغو نه په مکه کې پاته سوم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل زه به یوې داسې مځکې ته بیول کېږم چې ډېرې خرماوې لري او زه ګمان نه کوم چې بل ځای دې وي بې له یثربه. آیا ته ستا و قوم ته زما د طرفه تبلیغ او دعوت کوې؟ شاید الله جل جلاله په تا سره دوی ته نفع ورسوي او تا ته د دوی په سبب اجر او ثواب درکړي. ابوذر رضی الله تعالی عنه وایي د مکې مکرمې څخه رهي سوم تر څو چې و اونیس ته ورغلم. هغه راته وویل څه دې وکړه؟ ما ویل زه مسلمان سوم او د هغه سړي تصدیق مې وکړي. اونیس ویل زه هم نه غواړم چې بې له ستا د دینه څخه بل دین اختیار کړم، زه هم مسلمان یم او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق کوم.
بیا موږ دواړه زموږ مور ته ورغلو، هغې ته مو خپل دین او حال ووایه. هغې ویل زه هم ستاسې د دین څخه مخالفت نه کوم، زه هم مسلمانه یم او هغه څه منم چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې وایي. نو موږ د دغه ځای څخه رهیس وو څو خپل قوم او د غفار قبیلې ته ورسېدو او هلته مو په دعوت شروع وکړه. د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم مدینې منورې ته راسي، زموږ د قوم ځینې خلق مسلمانان سوه او ځینو ویل کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم مدینې منورې ته راسي موږ مسلمانان کیږو. کم وخت چې بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم مدینې منورې ته راغلی، هغه نورو پاتو خلقو هم ایمان راوړي او بیا د اسلم قبیله چې وغفار ته نږدې وه راغله. ویل یا رسول الله موږ هم پر هغه شي ایمان راوړی دی کم چې زموږ ورونو پر راوړی دی. د اسلم قبیله هم مسلمانان سوه او رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل غفار غفر الله لها واسلم سالمها الله. ورونو اوس به تاسې په دغه قصه او هغه قصه کې چې ما په هغه اول نشر سوي سیرت کې بیان کړې ده یو څه فرق ووینئ، خو په حقیقت کې دا فرق نه دی، ځکه د هغې قصې جزئیات ټوله په دغه قصه کې راتلای سي چې ابوذر رضی الله تعالی عنه څنګه د ابن الارقم و کور ته ورغلی او څنګه یې اسلامي تعلیم حاصل کړي. خو د دې وار په قصه کې چې ما هغه تفصیل او جزئیات پرېښول هغه په دې سبب چې دا وار مې فقط د حدیث شریف لفظ را نقل کړي، خو قصه انشاء الله هغه قصه ده. والله اعلم. څلورم طفیل ابن عمرو الدوسي چې پوه، هوښیار، شریف، شاعر او معتبره سړی و. د دوس د قبیلې رئیس او مشر و. د ده قبیله ډیره لو او د یمن پر ځینو منطقو امره وه. دغه طفیل ابن عمرو د بعثت په 11 کال کې د حج یا عمرې دپاره مکې مکرمې ته راغلی. د مکې مکرمې قریش د ده تر رارسېدلو د مخه د ده و استقبال او ښه راغلي ته ور ووته. د ده یې ډېر احترام او اکرام وکړي ځکه د لوی قبیلې مشر او سردار دی. او په اول ملاقات کې یې ورته وویل یا طفیل ته زموږ وطن ته راغلې، خو پام کوه په موږ کې یو لوی ساحر پیدا سوی دی چې موږ یې سره پاشلي او جلا کړي یو. د ده په خبرو کې سحر پروت دی، زوی او پلار سره جلا کوي، ورور او ورور سره جلا کوي، ښځه او خاوند سره جلا کوي. موږ پر تا او ستا پر قوم د هغه څه څخه بیریږو چې موږ ته یې راپېښ کړي دي. مه ته خبرې ورسره کوه او مه د ده خبرې اوره. هر چا چې د ده خبرې اورېدلې دي د جادو تر تاثیر یې لاندې سوی دی. دا د قریشو عادت و، هر څوک چې به مکې مکرمې ته راغلی دوی به د مخه بیراوه، خاصتا که به هغه څوک د عربو د قبیلو مشر او سردار و، ځکه قریشو نه غوښته چې څوک د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه د اسلام خبرې واوري. نو طفیل ته یې هم وویل چې ډېر احتیاط به کوې چې د محمد صلی الله علیه و وسلم خبرې وانورې. طفیل هم ډېر وبېرېدی. طفیل وایي دونه یې دا خبرې راته وکړې چې د ځان سره مې دا فیصله وکړه چې د ده څخه به هیڅ شی نه اورم او نه به خبرې ورسره کوم. په سهار کې چې مسجد الحرام ته تلم په غوږو کې مې پنبه کښېښول، دا د دې دپاره چې په خطا کې د محمد صلی الله علیه و وسلم خبرې راڅخه وانه اورېدل سي. نو کم وخت چې مسجد الحرام ته راووتم ومې لیده چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کعبې شریفې سره ولاړ دی او لمونځ کوي او په لمانځه کې په لوړ آواز قرائت وایي. زه طواف کوم او ده ته ګورم خو شی نه اورم ځکه غوږونه مې په پنبو پټ دي. خو د الله جل جلاله خوښه وه چې د محمد صلی الله علیه و وسلم څخه ځینې شی واورم او هغه مې ښې خبرې واورېدې. نو مې د ځانه سره وویل یا طفیل ته هوښیار سړی یې، پوه، فصیح او شاعر یې، د ښه او بد فرق در باندې کیږي، صحیح او غلط سره پیژنې. تر دغه نو زیات د انسان دپاره څه شي پکار دي؟ او اوس بیریږې چې خبرې وانورم او بیا د قوم مشر یې، ستا سره بیره نه ده پکار. غوږ ورته ونیسه، که خبرې ښې وې قبول یې که، او که خبرې عبث او بېهوده وې پرېږده. نو مې یو څه انتظار وکړئ تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم کور ته رهي سو. زه هم په پسې سوم. تر څو چې کور ته ننوتی زه هم پسې ورغلم
او هلته مې د خپل راتګ کیسه ورته وکړه. دا مې هم ورته وویل چې خلقو څونه ستا څخه او ستا د خبرو د اورېدلو څخه بیرولی وم، تر داسې اندازې چې غوږونه مې په پنبو بند کړه، او بیا مې ستا یو څه خبرې واورېدې، او اوس دغه ستا خبرې او کار و ما ته بیان کړه. دغه ستا د دین خبرې راته وکړه، قرآن راته ووایه. طفیل وایي په والله هېڅکله مې تر دغه شی خبرې نه وې اورېدلې او نه مې تر دغه د عدل کار لیدلی و. اسلام مې په زړه کې ځای ونیوی او زه مسلمان سوم. د شهادت کلمې مې وویلې. سبحان الله. د دوس د قبیلې رئیس ایمان راوړی، دا څونه لو کامیابي ده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم ډېر په خوشحاله سو. دا خبر په مکه مکرمه کې نشر سو چې طفیل مسلمان سو. قریش وارخطا سوه چې د دوس د قبیلې رئیس، هغه چې په عربو کې ډېره لو قبیله ده، ایمان راوړي. او ژر و طفیل ته راغله، ویل یا طفیل اصبعت، یعنې د دینه واوښتې؟ طفیل ویل یا، بلکې مسلمان سوم. او ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. قریشو غوښته چې ویې بیروي، ویل موږ دې وژنو. طفیل ویل والله که تاسې ما ته آزار راکوي، د دوس قبیله به تاسې پرې نږدې، څوک ما وهلی یا وژلی سي. د دوس ټوله قبیله پر ما ولاړه ده. بیا نو طفیل و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغلی، ویل یا رسول الله، هر قسم چې ستا خوښه وي امر مې که. که غواړې چې ستا سره پاته سم حاضر یم، که غواړې چې خپل قوم ته ولاړ سم هم ستا خوښه ده. سبحان الله. د اولې لحظې څخه چې ایمان زړه ته ننوتی، مطلق اطاعت یې قبول کړي، تر هر څه تیر دی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل یا خپل قوم ته ولاړ سه او قوم دې اسلام ته دعوت کړه. طفیل ویل هو، زما قوم زما اطاعت کوي، زه به ولاړ سم او هغه به اسلام ته دعوت کم. خو ته الله عز وجل ته دعا وکړه چې ما ته یوه علامه راکړي چې قوم مې تصدیق وکړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم دعا ورته وکړه او دی رهي سو. د شپې پر لارې رهي دی چې یو نور او روښنایي یې د دوو سترګو د مابین څخه راوځي او لار ورته روښانه کوي. دا هغه علامه وه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دعا په سبب الله عز وجل ورکړه. ده ویل الهي، نه غواړم چې په مخکې مې یو شی جوړ سي، بیا به خلق وایي چې د بوتانو عبادت پرېښاوه، هغو دغه په وکړه. ولې دا هم عجبه ده چې یو څوک رهي وي او د مخه څخه یې روښنایي راوځي. د خلقو د خبرو دپاره لار پیدا کیږي. د الله عز وجل په اراده دغه روښنایي د ده د مخ څخه د ده و قمچینې یا چلاخې ته نقل سوه. هغه قمچینه چې ده به د اوښ د تګ دپاره ښورول، د هغې څخه نور او روښنایي راوتل او د لار پلیده. کم وخت چې طفیل و خپل قوم او قبیلې ته ورسېدی او خپل کور ته ننوتی، هلته خپل اهل او کورنۍ پر راټول سوه. ښځه، مور، پلار، خویندې او وروڼه ټول ورته راغله. مګر طفیل ورته وویل زما مخ او زما خبرې پر تاسې حرام دي تر څو تاسې د محمد صلی الله علیه و وسلم و دین ته داخل نسئ. هغو ویل د محمد صلی الله علیه و وسلم دین څنګه او څه شي دی؟ طفیل اسلام او د هغه عقیده ورته بیان کړه او د طفیل هغه نږدې دوستان او اقربا ټول و اسلام ته داخل سوه، مګر قوم یې په ایمان راوړلو کې ځنډ وکړي. خو طفیل په خپل قوم او قبیله کې خلق و اسلام ته دعوتوي او دې دعوت کلونه په بر کې ونیوه، څو په آخر کې یې ټول قوم مسلمان سو او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر هجرت وروسته یې ټول قوم د بیعت دپاره مدینې منورې ته راوستی. د طفیل د اسلام راوړلو په سبب د دوس ټوله قبیله مسلمانان سو. دا کار په اسلام کې لوړه درجه، عالی مقام او ډېر ثوابونه لري چې د یوه سړي د کوښښ او دعوت په نتیجه کې پوره قبیله مسلمانیږي. مګر د ده د دعوت پوره کامیابي د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر هجرت وروسته وه. د حدیبیې تر صلح وروسته یې په داسې حال کې مدینې منورې ته هجرت وکړي چې 80 یا 80 کوره د ده د قومه هم ورسره وه او په اسلام کې ډېر ښه امتحان ورکړي او د یمامې په ورځ شهید ووژل سو. انا لله و انا الیه راجعون. پنځم، ضماد الازدي دی د یمن د از د قبیلې څخه و
او د پر ځینو عصبي مریضانو او لیونیانو دم او چوکاوه. یو وخت مکه مکرمه ته د حج یا عمره د پاره راغلی. هلته یې د مکه مکرمه د بیباکانو او ناپوهانو څخه واورېده چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم لیونی دی. نو د ځان سره وویل که زه ودغه سړي ته ورسم او دم پر وکم شاید الله عز وجل زما د دم په واسطه جوړ کړي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم زه پر دغه سي مرزو دم کوم ایا غواړې چې دم در باندې وکم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. ضماد الازدويل دغه جمله بیا راتوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درې واره نور ورته تکرار کړ. ضماد ویل د کاهنانو خبرې مې اورېدلې دي، د ساحرانو خبرې مې اورېدلې دي، د شاعرانو شعر مې اورېدلې دي، خو دا ستا پر قسم خبرې مې نه دي اورېدلې. د بحر تر قاموس لوړې دي. لاس راکه چې پر اسلام بیعت تر سره وکم او بیا یې بیعت وکي او مسلمان سو. دغه قسم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه موده کې پر ډیرو افراد او اشخاصو په انفرادي ډول اسلام عرض کړی دی. لکه څنګه چې د قبیلو جواب منفي و، دغه رنګ د افرادو جوابونه هم منفي و، خو د ځینو جواب به ډیر شدید او زړه دردونکی و. د هغو و بیانولو او ذکر کولو ته ضرورت نه وینم، خو فقط دغه یوه قصه د مثال او نمونې پر قسم درته بیانوم. یو نفر چې د عربو د پهلوانانو څخه وو چې نوم یې رکانه وو، لوی او مشهوره غیږباز وو، چا نو غزار کړی. ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی ویل یا محمد ته وایه چې زه نبی یم، که دې زه غزار کړم ته صادق یې. سبحان الله، د نبوت او غیږبازي سره څه؟ خدا د دې خلقو جهالت وو. رکانه لوی پهلوان دی، چا نه دی غزار کړی، وایي که دې زه غزار کړم ته صادق یې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل شدی او ور ولاړ سو. په لږ وخت کې رکانه غزار کړي. رکانه په تعجب کې سو، د اول وار د پاره غزاریږي، تر اوسه چا نه دی غزار کړی. ویل یو وار بیا راسه، بیا ورغلی، بیا یې غزار کړي. ویل یو وار لا بیا راسه، بیا ورغلی، دریم وار یې بیا غزار کړي. ویل والله دا عجبه خبره ده، مگر تر هغو ایمان نه در باندې راوړم چې دغه درخت خبرې ونه کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د درخت څخه پوښتنه وکړه چې زه څوک یم؟ درخت ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. د رکانه په حضور هغه درخت هم خبرې وکړه. رکانه ویل والله ته ساحر او جادوګر یې. دا دغه یو نفر حال وو. کفارو ته یوازې دا نه چې قرآن مجید معجزه وه، بلکې معجزات، داسې معجزې چې په سترګو لیدل کېدې، خو بیا یې هم ایمان نه راوړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.